جوړ په خیر. اول ټول ستړي ماسي بیا دغه خوندې چې راغلي دي د دې دپاره خلاصونه باید وکړو. په دې مسله په ټولنه کې خوندې راوتل او خبرې کول د ډاکټر صاحبي ویناوې مې واورېدلې د دواړو دا خدای ستا ډېرې یعنې ډېر د داد وړ کار دی. یو داسې کار که دوی نه وي ټولنه نیمګړې ده. نن پر طالبانو باندې تر ټولو لوی اعتراض همدا موجود دی چې له دوی سره خوندې تر څنګ دي ولاړ او موږ نیکمرغه یو چې دوی لرو، نیکمرغه یو چې دوی مو تر خوند تر څنګ ولاړ. ډېرې خبرې مې واورېدلې، دا دوستانو، پوهانو، مشرانو ټولو پر ډېرو ښو اړخونو باندې خبرې وکولې. ولې یو شی مې حس کړ چې تر اوسه پورې مې نه و حس کړی. شاید ډېر ملګري به نه وي را سره قانع او ځینې ملګري به را سره قانع واوسېږي. د افغانستان او د بهر میشتو ترمنځ د معلوماتو یوه خلا موجوده ده. موږ بهر میشتې چې کله له افغانستانه راوتلي یو، هغه سوچ او هغه فکر را سره پاته دی چې هغه افغانستان دی، پر هغه ځای باندې خبره ولاړه ده، هیڅ تغییر نه دی راغلی. دې کې شک نشته چې د افغانستان په حکومت کې به دا اوس موجوده حکومت، د طالبانو حکومت ورته وایست، د امارت ورته وایست، د افغانستان حکومت ورته وایست، زښته زیاتې نیمګړتیاوې وي لکه حاجي غیرت صاحب چې وویل. خو ځینې یې ډېر ښه کارونه کړي دي. د معلوماتو خلا دا ده که په خبر واوسېږو، بیا تر ډېره بریده پورې یو کله لږ ډېره بخښنه غواړم د ځینو ملګرو څخه خفه کېږي، ما راڅخه زه لږ بې باکه راغېږم. بې باکه په دې معنا باندې که د عقدې له چوکاټه راوځو او رښتیا و دې ته فکر وکړو چې په دې افغانستان کې کار روان دی که نو کار روان دی. کار څنګه روان دی؟ موږ 3000 کارخانې درلودلې بېلابېلې، اوس 6.5 کارخانې لرو په افغانستان کې. یعنې دا 3.5 په تېرو 4 کلونو کې جوړ شوي دي. او دا کارخانو کې ډېرې حکومتي کارخانې هم بېرته فعاله شوي دي. هغه کارخانې چې پخوا موجودې ولې د کار لوېدلې وي هغه فعاله شوي دي. یوه نیمګړتیا چې موږ لرو هغه د بورې کارخانې دي، ځینې دي جوړې شوي. هلته موږ ګنی ډېر کم لرو. نور د لکه شرافت خان چې وویل د سمنټو له اړخه موږ بسیا شوي یو، د غوړو له اړخه هم زه فکر کوم مخکې ما معلومات را اخیستل د طالبانو له یو چارواکي، د مسؤل چارواکي سره مې خبرې کولې، ول 2.5 موږ د غوړو کارخانې لرو. یعنې دا معنا د غوړو له اړخه هم افغانستان پر خپلو پښو درېدلی دی. د دواو کارخانې تر ټولو لویه کارنامه د طالبانو 2-3 کارنامې کړي دي چې زما دپاره په خپله د یو افغان په صفت باندې د منلو وړ دي او زه ورته ډېر خوشحاله یم. یو دا چې واضح طور یې د افغانستان دښمن و افغانانو ته وښولی دی، هغه پاکستان. ډېر خلکو ته دا اوس هم شکمنه جمله ایسي، شکمن شی ورته ایسي، خو دا له شکه وتلې خبره ده. دوم د فتوا مرکز یې له پاکستانه راوړی. هغه چې موږ غوښتنه لرله چې د فتوا مرکز له پاکستانه راوړي. کله دوی د فتوا مرکز له پاکستانه راوړي، اوس پاکستان له افغانستانه فتوا غواړي. همیشه په افغانستان کې 45 کاله دوی په فتوا باندې چل کاوه. دریم کار د ډیورنډ د کرښې دروازې چې همیشه دوی د افغانانو خلاف کارولې، اوس یې د پاکستان خلاف کاروي. یعنې افغانستان نورې لارې پیدا کړي دي، نور تجارتونه کوي زیاده. موږ تاسې ټول په تماس کې یو. هغسې لوږه لکه څنګه چې پاکستان یې اټکل درلودی نه ده پېښه شوې، هغسې ګراني لکه څنګه چې پاکستان یې اټکل درلودی نه ده پېښه شوې. نو مطلب دا دی چې دا یو بل شی و چې دوی سرچپه کوي. جنګ پر دې اړه باندې ډېر شان سرچپه شول. زه به دا جمله په دا ټکي باندې ووایم، ما ته ملګري وایي دا ځینو جملو سره احتیاط کوه. نو ډېر شان طالبانو سرچپه کړل، اوس پاکستان محتاج دی. ښه، دا خو یې هغه اړخ دی. په کور دننه تقریبا 1500 کیلومتره سړک جوړ شوی دی تر اوسه پورې په دا 3 کاله کې. دا یې باید وستایل شي. خو که د نجونو مکتب نه وي لکه پر هغه باندې یې نیوکه باید وشي. د دې معنا دا نه ده چې د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکړي، زه یې سړک هم ورته. د دې مطلب دا نه دی چې دوی د ښځو کار ته اجازه نه ورکړي. اوس ډاکټر صاحبي په خپله وینا کې وویل چې موږ د متخصصینو شمېر یې ښودی، هغه سلایډونه ما کتل، تاسو ټولو ولیدل.
چې متخصصین او ډاکټران زموږ په افغانستان کې هم ډېر لږ ښځې لرو. نو دا خو په دا تېرو 4 کلو کې نه دي بندي شوي. دا معنا چې په تېر کې هم د ښځو تعلیم ته پام نه دی شوی. خو بیا د دې معنا هرګز دا نه ده چې په تېر کې پام نه دی ورته شوی، نو اوس به تعلیم بندیز پر لګوي او موږ به درته وایو چې و تا ښه کار کړی دی. نه، قطعا نه. موږ په هر حالات کې د ښځو تعلیم، د ښځو کار، د یو پر خپلو پښو ولاړ جمهوري افغانستان غواړو. دا زموږ غوښتنه ده. د دې غوښتنې تر څنګ موږ د هغو شیانو ملاتړ هم کوو. څپان صاحب لاړ، زه فکر کوم د کونړ د ډیم، زه دا تاسو ته وایم د کونړ د ډیم منظوري ورکول شوې، تخنیکي چارې هم پرمخ وړل شوي، د کندهار څخه یې امر اخیستل شوی. ډېر ژر د کابینې پر روانه غونډه کې پاسېږي. دا زه دلته خبره کوم. دا زما اطلاعات پر کونړ باندې ډیم جوړوي، په خپلو امکاناتو جوړوي. ول کانالونه نه دي جوړ شوي. نو دا د کوشتپې کانال چا جوړ کړي؟ د کوشتپې کانال خو د ټولو موږ تاسې وینو هغه جوړ شوی دی. نو دا چا جوړ کړي؟ همدې خلکو جوړ کړي. د ناکامورا د کانال پیسې هم ورکړي دي، یعنې د دوی مشرتابه پیسې ورکړي دي. ما ته یې دا رسما ویلي دي، د مطبوعاتو دپاره یې راته ویلي دي. خوا ته جوړېږي د ناکامورا کانال باندې کار روان دی. خو هغه هم دا خو د ډېر وخت کانال دی. ډیمونو حساب هلته لیکلی وو شرافت خان سره تر 250 زیات ډیمونه دوی جوړ کړي دي. دا واړه ډیمونه په یعنې د زراعت خبره ملګرو کوله پر 400 ذبیح الله مجاهد ماتود 406 ډیمو باندې کار روان. نو دا کار خو باید وستایل شي. که وطن دی له وچکالۍ راباسي، دا ته خو باید موږ ښه ووایو. ښه ته یې ښه ویل پکار دي، بد ته یې بد ویل پکار دي. که چیرې په پټو سترګو باندې سودا کوو او که چیرې له دې وطن سره موږ واقعي د افغانانو په څېر چلند کوو یا واقعي د افغانانو په څېر خواخوږي ورسره کوو، زه خو زما دپاره خو هېڅ فرق زه نه ورځم. زه په تېر جمهوریت کې هم نه یم تللی، زه د دوی په حکومت کې هم نه ځم. زه کېدای شي تر ډېره وخته پورې ولاړ نه شم. زه کېدای شي هلته ژوند ونه کړای شم. اما د دې معنا هرګز دا نه ده چې زه نه ځم نو زما وطن د خدای ناخواسته اور واخلي. زه په یوه ورځ په یوه دقیقه باندې ځان خبر ساتم او باید د هر افغان په خبر واوسېږي. یو ډېره په زړه پورې خبره درته کوم، کېدای شي هېڅ مو نه وي اورېدلې تر اوسه. طالبان په اسیا کې لومړنی هېواد و چې سوشل بینیفټس یې شروع کړل. سوشل بینیفټس لکه یونیورسل کریډټ چې دلته یې ورکوي. 12 اربه افغانۍ تېر کال، اربه یا بلیونه یا څه چې ورته وایي، 12,000 میلیونه دا یې تېر کال ورکوي. دا دوی خلک وایي د دې بودیجه چیرې ځي. دا ولاړ شي ارقام راواخلي، خبرې ورسره وکړي. د معلوماتو خلال څه ډول د معلوماتو خلال موجوده ده، دا له هغې خوا هم موجوده ده، له دې خوا هم موجوده ده. له دې خوا دا ده چې خلک دا فکر کوي چې طالب به ما وخوري، که زه خبرې ورسره وکړم بیا هغه لاره نه ده ورمعلومه چې ورسره وغږېږي. او له هغې خوا خلک دا فکر کوي چې وروره زه نو ولې له یو بارمیشتې جرخېلې سره وغږېږم. دا خو ناروا کار دی، یا ولې له یوې ښځې سره وغږېږم. سوشل بینیفټس دوی شروع کړي. په دې کې یتیمانو، کونډو، غریبانو، دا سوالګرو، دې ټولو ته چې ورکول کېږي هغه تعداد یې ما ته راکړئ. له ما سره بي بي سي ملګري خبرې کولې، هغوی غوښتل هغه شمېر ما ورکړی ورته، ټوله دا شی ورکړي. دا یو اړخ دی. دویمه خبره دا د ملګري ملتونه وایي چې اوس دلته د کار موضوع ده چې کار نشته. اول په سیمه کې سوشل بینیفټس ایجادول نن په لږ کچه دي، سبا ته به زیات شي. که د دې خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي، پیسې پیدا کړي، خو نور به یې پراخ کړي. دا کې د ملي اردو د سرتیري چې خاوند یې شهید شوی د هغه کونډې ته یې ورکړي، په دې کې د طالب کونډې ته هم ورکړي. که نه معلومات وکړي، که زما خبره غلطه وه ما ته ووایاست. دا ما ته رسما ویل شوي دي، دا ما خپل معلومات را ایستلي دي، پر دې باندې زه کار کوم، پر دې باندې به موږ په تفصیل باندې ږغېږو. اوس دا بنیاد دې خلکو کښېښودی. اوس دا بنیاد چې دې خلکو کښېښودی، آیا دا موږ وغندو؟ دا خو د غندلو وړ کار نه دی کړی. دا خو یو داسې کار کړی دی چې په کار سړی ووایي چې و دا ښه کار شوی. دومره مهمه خبره د کار. خلک وایي کار نشته، زموږ کار نشته، ټوله خلک وایي کار نشته، څوک وایي کار نشته. پخوا هم دغه دولتي ماموریتونه یو چا کول. ډاکټر صاحب یو ځای سفیر ویل یا کونسل کوله.
اوس د دې پر ځای بل څوک دی ډاکټر صاحبه لاسرسی لري فیسبوک ته خواله رسنۍ ته ټویټر ته میډیا ته دا وایي چې ولا بیکاري ده ځکه خدا بیکاره شوې ده صحیح ده ملګري ملتونه وایي چې ورغلو کډوالو څخه 12% کسانو کار موندلی دا د ملګرو ملتونو د تیرې هفتې ریپورټ تاسو په ټول په خبر یاست یونیسیار وایي 12% کډوالو کار موندلی تللي وبخښئ 28 لکه کډوال دي 2.8 میلیونه کډوال ستانه شوي دي په افغانستان دا دي ټولې کېږي 24,000 کورنۍ د هرې ورځې حساب یې راغلی دی د هرې ورځې حساب یې د طالبانو د مطبوعاتو دفتر موږ ته رالیږي لیکلي چې دا دي اول و دې کورنۍ ته څه ورکول کېږي کم کس ولاړ شي دې په یوه خیمه کې ځای پر ځای کېږي هلته اچول کېږي د دې کورنۍ تلاشي کېږي دا شان تلاشي کېږي دا کار دی د تلاشي پر مهال باندې دې هلته 3 وخته ډوډۍ ورته ورکوي یعنی چای د سهار ناشته او ډوډۍ دوی ته د کورنۍ پر سر باندې 3,000 روپۍ د یو کس پر سر باندې 3,000 افغانۍ ورکول کېږي چې هغه څو کسیزه کورنۍ وي له هغه وروسته اډلټ یعنې غټان بالغو کسانو ته سیم کارډونه ورکول کېږي چې په هغوی باندې کې دوی غواړي چې په هغوی کې پیسې هم جمع کړي او بیا دا خلک له دې ځای څخه اخیستل کېږي وړل کېږي و خپلو مینو ته دا ټرانسپورټ ورکول کېږي دا ټرانسپورټ هم د دوی لپاره فری دی چې هلته ولاړ شي که چا خپل کور درلودی خو چې هغه خپل کور جوړوي بیا نورې ادارې موجودې دي هغوی کومک ورسره کوي که چا خپل کور نه درلودی هغوی ته دوی ښارګوټي جوړ کړي دي هغه ښارګوټو کې مځکې ورکوي 15 مځکې دا دوی رسما ماته ویلي دي چې زه ولاړم هلته کښېنستم دا ټلیفون کې مې دا شیان ټوله لیکلي دي زه ټولو ته در ښکاره کولی هم شم در کولی هم شم او دا د دوی رسما اطلاعات دي ښه 28 لکه کسان راغلي دي دا کېږي 4,000 سمثینګ کورنۍ د دې 11% څه کم 12% یې کار موندلی دی زه دې ته په یوه بله سترګه باندې ګورم د 24,000 کورنیو کسانو چې کار موندلی دی راسئ افغانان یې ټوله دلته ناست افغانان هغه یو پیچه دی افغان دلته دا کسان ناست دي د افغانانو په کورنیو کې تاسو لاسونه پورته کړئ د څو کسانو په کورنیو کې تر یوه زیات کسان کار کوي زموږ په کورنۍ کې یوازې زه کار کوم په وطن کې هم دا کیسه داسې ده نو کله چې 4,000 کسان په 4,000 کورنیو کې کار کوي هرې کورنۍ کې 1.5 کس ته کار رسېدلی د کار یې پیدا کړی دی په افغانستان کې او د دې لپاره دوی رولز جوړ کړي دي اصول یې جوړ کړي دي او دا اصول که چا په سمه نه منل د دې چا زده په زور یې په مني هلته ډیموکراسي نه ده هغه وایي چې هره کمپنۍ هره اداره په دې مکلفه ده چې کډوال ته به کار وکړي که کار نه ورکوي هغه ته لایسنس نه ورکوي د هغه څخه نوره مالیه اخلي هر څه سزا چې دوی ورته ټاکلې ځای په هغه سزا باندې حال نه لري نو مطلب دا دی چې دغه کډوال چې ورغلي دي هغوی کار هم پیدا کړی دی خو د دې معنا هرګز دا نه ده چې په افغانستان کې د کار کچه زیاته ده که چیرې موږ په دغو خلکو پسې همداسې راواخلو نه پسې پرېږدو نو خو د کار کچه به لا نور راټیټ شي اوس راځم یوې ډېرې مهمې مسلې ته جنګ ته جنګ زه نه غواړم هغه تفصیل دلته پر دې سټیج باندې ورکړم د جنګ زور ما لیدلی او د جنګ زور تقریبا هر افغان لیدلی دی جنګ زما له وطنه کډه کړې ده پر ډیورنډ کرښه غاړې ته اوښتی دی جنګ یوه بلا ده بلا چې کله په وطنونو راګډه شي بیا ځوانان ریبي بیا ککرۍ ریبي هغه بلا زما له وطنه وتلې ده ښه وتلې ده که بده وتلې ده بېرته چې هر څوک راوړي هغه د دې وطن دښمن دی زه ما ته خلک وایي ته ولا د طالب ملاتړ زه د افغانستان ملاتړ کوم زه چې په شعوبات پوه شوی ما د جنګ مخالفت کړی زه په شعوب چې زه مرم تر هغو پورې زه د جنګ مخالفت کوم دا زما له خدای سره وعده ده دا زما له خپلې وفات شوې مور سره وعده وه دا زما له تاسو سره وعده ده دا زما له خپلو خلکو سره وعده ده هر څوک چې جنګ کوي دا بل بحث دی ابر قدرتونه چې جنګ راوړي ابر قدرت ولې دلته جنګ نه راوړي برېټانیا ده مسله دا ده کار په موږ کې دی کار په ابر قدرتونو کې نه دی ابر قدرت اوس هم پاکستان خپل مکمل کوشش وکړو چې افغانستان ته یو بل جنګ راوړي ناکامه یې کړ ځکه یې ناکامه کړ په لومړي ځل باندې افغانان ودرېدل ورته
ته هم ودرېدلې، دا ښځه هم ودرېدله، هغه هم ودرېدی. د بلا تفرقه افغانان وته یو څو بېله مسله ده چې څه کسان به نه وي درېدلي، خو په مجموع کې 90% 95% افغانان د دې جنګ خلاف ودرېدل، بلکې نه 90% د پاکستان په وړاندې ودرېدل. دا د تاسو ولیدل پاکستان په خپل ټول توان ونه توانېدی چې افغانستان ته بل جنګ راوړي. خلک دا یوه خبره کوي چې د افغانانو ولا د مذاکراتو میدان بایللی دی او د جنګونو میدان یې ګټلی دی. نه، افغانان چې کله درېدلي دي یو موټی شوي دي، هېڅ چا یې مخنیوی نه دی کړی، نه یې څوک مخنیوی کولی شي. ګورئ پاکستان څه غواړي په افغانستان کې؟ د پاکستان د سیمټو کارخانې، د پاکستان د بورې کارخانې، د پاکستان د زهرجنو دواو کارخانې. دلته ډاکټر صاحبان ناست دا ټول په دې باندې پوهېږي. دا ډاکټر صاحبان په دې باندې پوهېږي کومې دواوې چې افغانستان ته راځي دې سره د کینسر مرض ډېر زیات شوی دی. یوه خبره لا بله دا د کینسر مرض د ډاکټر صاحبانو خبره رایاده شوه. ستاسو د اطلاعاتو دپاره تاسو کولی شئ، زه تاسو ته مسؤولو کسانو کې تاسو ته شمېرې درکولی شم، تاسو خبره وکړئ. موږ په کندهار کې اوس کیموتراپي کوو. واو، که په دې باندې څوک نه خوشحاله کېږي هغه نو بل ځای بیا په افغانستان نه خوشحاله کېږي. کابل کې خو یې موږ لرو چې لرو یې. موږ په کابل مذهبي طور دی دا شی بند کړی دی. ګرده پیوندولی شو، ینه پیوندولی شو. دا پیوندونه چې په طب کې هر څه کېږي خو تاسو ته معلوم دي، ډاکټر صاحب هم هلته ناست تاسو ناست یاستئ، پیوندونه کېږي. نو دا شی پرمختګ کړی دی، دا ښه کارونه دي، دغه یې وستایاستئ. هغه کار چې نه دی سم پر هغه باندې یې نیوکه وکړئ. او بل یو الټرنیټیو پیدا لکه دی چې د تیر حکومت الټرنیټیو د دفاع وزیر یې درلودی، د خارجه وزیر یې درلودی، ولسوالي یې درلودی، قاضي یې درلودی، والي یې درلودی، قومندان یې درلودی، هر شی یې لرلی. یو وارې شګو حکومت ورته جوړ کړي، بیا راسي ورته ودرېږي په مخه. او که تاسو غواړئ چې بل څوک نه وي دا خلک ولاړ شي، دا یوازې هغه خلک غواړي چې هغه په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وي او د ده ګټې یوازې او یوازې په جګړه کې دي او یا سخت عقده‌یي دی. د طالب نوم یې نه دی خوښ. هلکه چې دغه شان راته کوي، خو دا دونه وخت دلته تېر شو، کوم کارونه ونه شول په دا وطن کې؟ کوم هغه جنایت دی چې په دنیا کې شوی دی چې هغه زما په وطن کې نه دی شوی؟ که د دې جنایتونو مخه نیول کېږي او بیا هم موږ جنګ په غېږ کې رااخیستی د راوړې په افغانستان پرېږدو، دا د افغانستان سره دوستي نه ده، دا د افغانستان سره دښمني ده. د افغانانو د نړیوالې شورا یې کور آباد چې دا غونډه یې جوړه کړې، د همدرد صاحب، د حاجي غیرت صاحب، د زمانو شرافاتو دا ملګري دا دي ټوله سهیل جان کور آباد چې دا شی یې جوړ کړی ده او دغه ته یې خلک رابللي دي. زه خو دا وایم د جنګ خلاف راوچت کړئ. البته جنګ زموږ د وطن دشمن دی، خو جنګ زموږ د وطن په ضرورت باید بدل نه شي، لکه څنګه چې په تیر کې بدل شوی و. هېڅ یو دی کس دلته نه دی ناست، یا د اکا زوی یا د ماما زوی یا ورور یا خور یا زوی یا خاوند په دې جنګ کې له لاسه نه دی کړی. بس ته نو ډېره مننه. ژوند خدای مو ښه کړه، اباد اوسئ.